السلام علیکم ملګرو. الله تعالی دې وکړي چې ټول به روغ جوړ استئ. حساب پای کې چې کوم یو مشکلات راغلی وو، هغه مشکلات نن خوشبختانه ټول حل شوي دي، خو لږ څه په پیسو لیږلو کې لږه طریقه بدله کړې ده. مخکې به ترې هر څو پیسې لیږل کېدلې، خو نن یوازې ترې 50 پیسې لیږل کېږي، یعنې تر 50 زیاتې په یو وار نه لیږل کېږي. مخکې چې به پکې کوم مشکلات وو والټ کې، او همداراز ویریفای کېدو باندې پروفایل او د ایمیل کومه ستونزه چې وه هغې ته به کنفرم کوډ نه راتلو. نو اوس خوشبختانه هغه مشکلات ټول حل شوي دي. ما همدا اوس خپلو دوو دوستانو ته جوړ کړ او چې هغوی ته پیسې هم ورکړلې او په ریفرل باندې هم پیسې راکړلې، یعنې مخکې به په ریفرل باندې پیسې نه راکړل. تاسو اوس وګورئ، زه دا ریفرش کوم، ګورم چې ما ته په نوی ریفرل راغلی دی که نه، ختمي یو خو به راغلی وي. دغه اوس تاسې کتلی شئ، دغه د خوشبختانه ما ته 2 ریفرلې راغلي، یعنې تاسې مخکې ولیدل چې زما پیسې 300 وي، خو اوس دغه د 1500 ته رسېدل دي، یعنې 2 ریفرلې ما ته راغلي دي. زما اکاونټ دغه ځای کې تاسې په نوټیفیکیشن کې هم کتلی شئ. نو دغه کوم مشکلات چې وو مخکې، هغه اوس خوشبختانه ټول حل شول. تاسې اوس کولی شئ نوې په ریفرل باندې هم پیسې ورکوي، او مخکې به په ریفرل باندې وروسته پیسې ورکول، خو اوس دغه د خوشبختانه سمدستي پیسې ورکوي. دغه د ما ته اوس راکړلې، تاسو دغه ځای کې هم کتلی شئ. نو ما خپلو دوستانو ته جوړ کړله، همدا اوس یې پیسې هغوی ته هم ورکړلې او موبایل ته هم ترې ولېږل شولې، یعنې ما ترې موبایل ته هم پیسې ولېږلې. د یو بل ملګري لپاره مې جوړ کړله او د هغه اکاونټ نه مې موبایل ته هم پیسې ولېږلې. نو دغه مشکل ټول حل شو. بس تاسې اوس کولی شئ په دې کې کار وکړئ، یعنې خپل ریفرل کوډ خلکو ته ور ولېږئ او نور چا له اکاونټونه جوړ کړئ. او که بیا هم تاسو سره کوم مشکل پیښ شو، نو په واتساپ ګروپ لینک په ډسکرپشن کې موجود دی، تاسو په هغه کې زموږ سره خپل ستونزې شریکولی شئ. انشاءالله موږ به پوره د هغې په اړه معلومات او جواب درکوو. تر بلې ویډیو د الله په امان.